شکریا بارکزی څوک ده او څه یې کړي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له وړاندې کېدو مخکې چینل ضرور سبسکرایب کړئ. شکریا بارکزی د شمس الدین بارکزي لور ده. په 1451 لمریز کال کې په کابل کې زیږېدلې. ثانوي زده کړې په کابل کې ترسره کړې او وروسته د کابل پوهنتون کې د جیولوژي پوهنځی لوستی. هغه د پارلمان وکیله پاتې شوې او په دې وروستیو کې د ولسمشر لخوا ناروې هېواد کې د افغانستان د سفیرې په توګه تعین شوه. دا چې شکریا بارکزی یوه خدمتګار او تکړه ښځه ده، خلک د دې په تګ خفه دي. شکریا بارکزی په پښتو، دري، انګلیسي، فرانسوي، اردو او روسي ژبو خبرې کولی شي. شکریا بارکزی واده کړی او 15 ماشومان لري. هغه د موسیقۍ، ورزش او کتاب لوستلو سره مینه لري او وایي تر ټولو زیات کتابونه مې د طالبانو په دوره کې لوستي. فرهاد دریا د خوښې سندرغاړی ده. دلیل یې دا دی چې فرهاد دریا یو با اساسه سندرغاړی ده او په سندرو کې درد لیدل کیږي. د اغلې بارکزی د کور په کارونو کې اشپزي ډیره خوښیږي. خاوند یې په تجارت بوخت ده. هغه وایي خاوند مې ډیر ښه سړی دی. دواړه د دوو ملګرو په څېر سره ژوند تیروو او داسې وخت نه ده راغلی چې زموږ ترمنځ د کومه ستونزه راغلې وي. خو په خاوند یې تور دی چې هغه د کابل بانک د پیسو د غلا په قضیه کې لاس لري او د میرمنې له برکته آزاد ګرځي. خو شکریا بارکزی دا تورونه بې اساسه بولي. شکریا بارکزی وایي د قانون ډیره پابنده یم. کله مې چې د موټر د تورو شیشو د سپینولو په اړه د ولسمشر فرمان واورېده نو د خپل موټر شیشې مې سپینې کړې. شکریا بارکزی د ملي اردو سرتیرو سره ډیره مینه لري او وایي چې د خپلو سرتیرو لیدو ته داسې ځایونو ته تللی یم چې حتی د هغوی امرین هم هماغه ځایونو ته نه دي تللي او وایي په ټولو کلو اردوګانو باندې ګرځېدلی یم. په هغې باندې د دارلمان ماڼۍ د ملي شورا تر څنګ ځانمرګی برید شوی و چې 20 تنه پکې ټپیان او 3 تنه پکې مړه شوي وو. اغلې بارکزی هم په دې چاودنه کې ټپي شوې وه. هغه حادثه داسې بیانوي، وایي ما یو څو موټره ولیدل چې زما د موټر تر څنګ تیر شول او چاودنه وشوه. هغه وایي ما فکر کاوه چې دا یو خوب دی. وایي زما د ډریور غږ و، ژړل یې او خدای یې یادو. وایي زما ویښتان، لاس او مخ سوځېدلي وو. پوه شوم دا خوب نه دی، دا یو حقیقت دی. هغې په ټپي حالات کې هم خپلې دندې ته ادامه ورکړه. شکریا بارکزی وایي ما د ښځو د حقوقو لپاره ډېرې هلې ځلې کړې او د طالبانو په وخت کې ما د نجونو لپاره پټ ښوونځی جوړ کړی و. وایي دا کار مې له خطره ډک و. زیاتوي چې زه مې په خپلو پخواني کارونو ویاړم. هغې نه پوښتنه وشوه چې کوم څه تا ډېر ځوروي. په ځواب کې وایي چې په پارلمان کې اکثره وکیلان شته، هېڅ خبرې نه کوي او د خپل ملت غږ نه پورته کوي چې په دې کار زه هم حیرانېږم او هم ځورېږم. وایي خلک باید داسې اشخاصو ته رایه ورنه کړي چې ټولنې ته یې خیر نه رسېږي. اغلې بارکزی وایي چې د خپلو وطنوالو سره ډېره مینه لري او تل به ورته خدمت کوي. خو ځینې خلک شته چې په ما بې اساسه تورونه لګوي او زما عکسونه فوټوشاپ کوي چې دا یو ناوړه عمل دی. دا وه د اغلې بارکزی ژوند ته لنډه کتنه. تاسو د بارکزی په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو په کومنټ کې راسره ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.